ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اما بعد جملہ دانا یا ہمی گفتہ ہمی جملہ دانا یا ہمی گفتہ ہمی ہست دانا رحمت للعالمین درود شریف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام و دیگر معززین ضلع کوہاٹ او زما محترم و مشران و کشران، غالباً کافی ورځو نه پس ستاسو زما په منځ کې بیا اتفاق د ملاقات وشو. او عام طور باندې غالباً یو پروسه کال پکې قضا شوی او زما د ناوزګارۍ په وجه 12 ربیع الاول باندې زما او ستاسو ملاقات کافی مودې نه کی. او د کوهاټ د خلق و ذوق او شوق دا زما په زړه نقش زکه چې زه الکم ګیره مې تورا وا نوې مولا شوی وم چې کوهاټ تبا د محرم او د ربیع الاول په جلسو کې راتلما او تاسو سره بم حسن اتفاق کېده.
عزیزانو تقریرونه تاسو بارها اوریدلی دي او انشاءاللہ نور بماور او زه چونکې ډېر زیات ستړی شوی یم دې ورځو کې نو لږ غوندې وخت کې تاسو پوه خلک یې اشاراتو باندې بم پوه شئ د سیرت او د صورت د سردار کونین صلی الله علیه وسلم متعلق چې زه څه اشاره وکړم نو غالبا تاسو به پې پوهېږئ ځکه چې د قدیم نه تاسو مذهبي تقریرونو سره مانوس دي عزیزانو اوس په انګو کې ما یو بیان شروع کړی و او هغه بیان چونکې خبرې پکې نورې ډېرې رالې او زما عادت پخوانه تاسو ته معلوم دی چې خبره مې یو شروع کړي پکې بلا رانه نوځي نو رانه پاتې شي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ژوند بیانول شروع کړي چې دا اسلام چې دا نن ټول ملک د دې دعوه کوي چې موږ مسلمانان ټول ملک دا اسلام د څه شي نامه ده دا ایمان چې دا نن ټول ملک د دې دعوه کوي چې موږ ایماندار یو اوس که یو سړی درته بېایمانه ووایي نو هغه به تا سره جګړه وکړي ځکه چې هغه بېایمانه لفظ نشي برداشت کولی لیکن آیا تر ننه پورې مسلمان قوم په دې پویم دی چې ایمان څه ته وایي او اسلام څه ته وایي دین څه ته وایي مذهب څه ته وایي ترننه دا قوم پویم دی په دې کې خپه نشي نن ما تاسو باندې څه ټینشن ولیدو رستو مخکې دواړه نو خبرو خپه کېږئ ما او که خپه شئ زما د څه وکئ زه چا نه یریږم ګبراوېږم نه دا یاد لرئ زما ژوند زما مرګ زما عزت زما ذلت دا ټول زما د خدای په لاس کې دی ما ته د دې قوم او د دې ملک زور او قوت معلوم دی او دوی زخه پیژني نو خبرې به اورئ په غور چې ایمان څه ته وایي دې قوم تر اوسه پورې ولې دا نه دي پیژندلي چې مسلمان قوم ځان ته ایماندار وایي نو د دې لفظ ایمان څه معنا ده خبرې پوهېږئ لفظ ایمان معنا څه ده بیا دا قوم ځان ته مسلمان وایي نو د لفظ اسلام څه معنا ده عزیزانو دې پورې یو خبره تاسو ته زه په چراغ کې وم نو زه چې چېرته پاتې کېدم هغې سره جخت د عیسایانو یو ګرجه وه نو هغه ګرجې ته به د اتوار په ورځې پادري راتلو ما د پادري تقریر اورېدو ته به زم تلم دا لا بل خوند و ما د سیکانو په ګوردواره کې
د سیکانو تقریرونه موریدلی ما د هندوانو په مندر کې د هندوانو تقریرونه موریدلی ما د انګريزانو په ګرجا کې د انګريزانو پادریانو تقریرونه موریدلی او بیا مې داغي د تقریر داغي د مذهبي بیاناتو د خپل اسلام موازنه کړې ده ځان مې په پوي کړې ده نن ته هندو سره خبره کولای شي ته سیک سره خبره کولای شي ته قادیانی سره خبره کولای شي ته نن یو غیر مذهب سره خبرې کولو جرأت نه لري او نه د دې قابل څه پوي اوس مې یو دکاندار نه تاسو کو پانګو کې مالتا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 13.5 लाख حدیث تھی څومره دي ټول وای 13.5 लाख حدیث امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی امام مالک امام حنبل امام ابو حنیفہ امام شافعی 13.5 लाख حدیث را جمع کړی دي او ټول دې قوم ته پیش کړی تاسو ټول به حیثیت مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث درته یاد ده ها ماما یاد ده درته ټوټه په دې برګه ته سره وسکه شبکه یو میله ده لکه د ستاسو د کوارټ کې دا د مال میله په کوم ورځ لګي اتوار نو اتوار میله ضروره چا پکې ګډي ودرولې دي چا پکې چیلې ودرولې دي چا پکې غویان ودرولې دي چا پکې میخې ودرولې دي چا پکې وخان ودرولې یو میله ده یو حدیث بحیثیت مسلمان چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته یاد نه یو حدیث دا سړی بم په قیامت کې دا تملري چې زما شفاعت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره محدثینو کې یو حاکم دی یو حافظ دی یو محیط دی یو حاکم حافظ محیط عزیزان محدثینو کې دا درې قسمه خلق دي یو محدث هغه ته وایي چې چاته 3 लाख حدیث زبانی یاد او مونږه تاسو خو روټي خلاص یو کنه مونږ ته 3 نه دی 3 लाख حدیث زبانی یاد دا پولیس والا حضرات یې بچي اسوري ته ودرګي مارا خپکی ایس نشتا خیر خیریت ته غم مکو سوري ته بچي ودرګي تم بچي اسوري ته ودرګي سوري ته ودرګي ویني دا کوتک مال راکړه ځه تانه پډه عزیزانو 3 लाख حدیث چې ورته یاد یو هغه محدث ته چې 1 لک حدیث ورته یاد یو هغه محدث ته چې چا په ټول ذخیره حدیث باندې احاطه کړی محدثینو کې دا قسمه خلق تیر شوی اوس یو لنډ غوندې حدیث لنډ یو مسلمان ته یاد نه دی قوم له شرم نه دی پکار شرم لکه در پورې وتړم او رستو در پسې روان اگر چې د سیاست د برکت هم لکه تړلې دي رستو ځان پسې سیکل والا تیری جم لکه ورپسې
لکای در پورې وته یو حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سره دی چې داغه د جبینا او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي نن زمون جبه لړمان دي کنه دي وای په ایمان زمون جبه لړمان دي چې چل کوي پیغمبر فرمایلی دي من سلم المسلمون من لسانه مسلمان هغه سره دی چې د چا د جبه نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي ويده او د چا د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي نن د مسلمان جبه مو ګورا او د مسلمان لاس مو ګورا پیغمبر نے تپوسو کو کم یو خ مسلمان دے قال رسول الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده د دې حدیث ترجمه کوي حضرت علی کرم الله تعالی وجهه حضرت علی شیعہ حضرات بم دې جلسه کی وی حضرت علی هغه فرمایي جراحات السنان لهل تیام جراحات السنان لهل تیام ولا يلتام ما جرح اللسان د دې حدیث ترجمه حضرت علی کړی دا وای جراحات السنان لهل تیام وای د غشو زخم هغه د پاره ملهم شتا چې پیوی لګي جوړ شي لیکن ولا يلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جوبه جوړ شي هغه د پاره ملهم نشتا هغه عمر لا تازه ویلې ته دی ځکه چې د جبه زخم دا د غشي او د کوتک د زخم نه زیات نازیزانو خپل جبه ټیک کړي جبه ټیک بل حدیث ته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لا يؤمن احدكم تاسو کی یوم کامل مسلمان نشتا لا يؤمن پیغمبر وی یو کامل مسلمان در کی نشتا حتی احب الیه من والده وولده والناس اجمعین چې ترسو پوره هغه سړی ته زه د مور او د پلار او د بال بچ او د ټولي دنیا نه زیات محبوب نشم کم سړی ته چې د خزینه د مور نه د پلار نه او د ټولي دنیا نه زیات پیغمبر سره محبت نه پیغمبر فرمایلی دا سره مسلمان نه دی تاسو وای په ایمان چې زمونږ خزو سره محبت ډیر دی که پیغمبر سره ډیر وای چا سره ډیر دی بریتی ممګه خزو سره ډیر دی خزی خو خزه دی ویو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي
عزیزانو لا یؤمنو عام اعلان کئی پیغمبر چه لا یؤمنو نشته دی څوک مسلمان حتی علماء نه تپوس کوي چې حتی عربي لغت کې څه د پاره راځي حتی ترغه پورې تب مسلمان ترغه پورې نه احب الیه من والده وولده والناس اجمعین سو پورې چې د پیغمبر سره محبت د مور پلار بال بچ خزه او د ټولي دنیا نه زیات محبت نه اوس په لګریوانونو کې وګور پیغمبر سره محبت یوازې پدې کې دی چې برافات جلسې ترالیو ډینر امرو چتی کړی دیو سچل دې دغه دی دا اوسو د چر روان وي جلوس ته جلوس لارې مون بند کړی دی او سچل دې ربيع الاول جلوس جلوس څه جلوس څه پیغمبر سره محبت په جلوس کې په جلسه کې دی د بجلیګر مولا په تقریر کې بجلیګر مولا خدای به خلک او باسه چې ګټو بل بجلیګر مولا سي ندیم مولا سي یو بل سي خبره د خدای کوا او خبره د رسول کوا مونږ څه شي خدای خبر چې قیامت کې به مونږ د سپو په قطار کې ولاړ خدای خبر چې مونږ په قیامت کې د خنزیرانو په قطار کې ولاړ خدای خبر چې مونږ په قیامت کې د فرعون او د نمرود او د شیداد او د ابو جهل په صف کې ولاړ یو مونږ بچرته ولاړ مونږ ته خدای خپل ایمان معلوم رحمان بابا وی نم داستا د بلخ لمزان توایم نم داستا د بلخ لمزان توایم خپنشی کمینم واغستوستا ځان ته ځان لاول تقریر کوم زه څه شم زما د ګناونو نه خبر شي خپل ځان بدر تصبر کوي عزیزانو د پیغمبر محبت یوازې جلسو کې نه ده جلوسونو کې نه ده د پیغمبر محبت دا ده لکه یو صحابي او حدیث واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الجبار د پیغمبر کدو سره ډېر محبت کدو ډېر خو ا صحابي قسم وکړو چې زما د خدای په ذات قسمی چې زما ژوند دې د کدو نه بغیر به بل شي نه خورم الله حضور علیہ السلام راوغوښته چې د خدای بنده دا دې څوک وی چې ستا کم شیخ وخت والله کذبل شو حضور علیہ السلام ته جبرئیل راغی چې د توه چې الله وی چې ما ته په ژوند جنتی کړی په ژوند تاسو خیال یو صحابي راغی مجلس لګیدلې ده د صحابه د اهل دینو یو صحابي راغی یا رسول الله د شهر اتوخه چې په جنت تلار شم ډېر لمبا چوڑا کیسه را نه نکی حضور ورته فرمایل چې 15 وخت ټیک مونږ کوا ثم استقم او په دې قائم اوس روان شو او ځان سره وی چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص والله کپدی پینزو منزونو نس زیاد کمونه کې کم او زیاتو خو پکارو نفل خو پکې پکارو لیکن چونکه پیغمبر د خلینا وته چې پینزو منځه کوا سم مستقیم پدې قائم وسه
والله که د دې نه څه زیات صحابو ته پیغمبرو فرمایل که چا شوقي چې ما په ژوند د جنتي مخ ولیده دا سړی په دې خبره کې دومره صادق دی د مخ وګورئ دا په ژوند جنتي دی. عزیزانو مونږ په ژوند دوزخیان زمونږ د مخ ته وګوره نور پکې نشته د چا خړ مخ ته د چا سپېره مخ ته د چا پوزه کږه ده د چا سترګې خرابې دي اگر چې رنګ ټنګ هم ډېر کړی سپرې مرې ویښته داسې کوي. پرون راته جاوید تاباد کې یو اجرا الیکشن ته ولاړ دی مال خدای دې کامیاب کړي. هغه اجرا غریب سره جاړي ټول ملک د اجراګانو ډک چپ شه ستان سترګې کږي دي ټول ملک ته ډک په لاره به روان دا چل هلکه داسې خو ښځې کوي خدای دې خو ښځې اول ویښته سم کړي بیا لوپټه پساړي. نو زما عزیزان پیغمبري شان شوکت جوړ کړ پیغمبري لباده واغوندئ کورونه پیغمبري خصلت لاندې جوړ کړئ. نن زمون کورونه ډمخانې دي. تاسو د پیغمبر د محبت دعوی کوئ چې د چا په کور کې ټلویزیون پروت دی هغه خلک هم عاشقان رسول. ټلویزیون مستقله سینما ده چې د چا په کور کې وی سی آر پروت دی دا خلک هم خادمان رسول. په پاکستان کې وګوره د جمعې شپه د لعنت شپه د جمعې شپه به په دې ملک کې د برکت شپه وه د سپینګیرو به تازه اودس وکړو چې د جمعې شپه ده چې اودس کې اوده شمه ثواب پکې ډېر او د دنیا کنجرتوبونه او ډمتوبونه او د دنیا آرامتوبونه چې بیا د جمعې په شپه کې کېږي که نه کېږي. بیا وګوره قدم بیرته میوزیک سنټر وي. میوزیک څه ته وایي پښتو ترجمه وکړئ د میوزیک وګورئ میوزیک څه معنا میوزیک میوزیک سنټر بیا په میوزیک سنټر کې ناسو بیا په هغه میوزیک سنټرونو کې دننه بلو پرنٹ چلیږي. پېښور کې راشه وګورئ په سینماګانو کې بلو پرنټونه پکې چلیږي. یو مجلس کې میټینګ یو لوی سړی راپاڅېدو وی یاره جي لږ په دې او میټینګو د آی جي پولیس میټینګ دی پکې کمشنر دی ډي آی جي ګان دي ډپټي کمشنر دی وغیره وغیره یو راپاڅېدو وی یاره جي دې میټینګ کې په دې غور وکئ چې دا د سینماګانو ټیکټونه لږ ارزان شي او زم پکې ناست دی. انا لله و انا الیه زه راپاڅېدم چې څوک راپاڅېدلی او لوی صاحب وکیل لوی سړی زه راپاڅېدم زما تجویز دا دی چې د سینما فی ټیکټ 500 روپۍ پکار وی چې ولې چې دا ای خوله کې د دانا او خېجه تا خدای تباه او برباد کا ټیکټ ول ارزان که چې د هر شاخه تاخه زوی بایسکوپ ته روان دا زمون ملک دی دا زمون وطن دی دا د اسلام حال دی په دې ملک کې او په دې دین کې او مذهب له چې راواله تاسو ټول وایي چې د قبر سوال جواب به په کومه ژبه کې کیږي ها نه عربي کې به نه
اوه یا غجبه کومه ژبه کې بکی لندن تلاړې او انګریزي دې نه د سبکه چین تلاړې چینی دې نه د سبکه روس تلاړې روسی دې نه د سبکه هندوستان تلاړې انکو اردو نه درځي سبکه قبر تلاړې د قبر ژبه نه درځي کور دې وران څه سبکه د قبر سوال جواب عربي کې بنئ دا علماء راونی سي چې مونږ په پوي کا او هغه جبز د کوي کې د مرګ نرستم بیړه غر کړه مونږ خو صرف الله اکبر در باندې وایي ورودي ټومبو نور پتا نه اول هم مونږ نه دا تاسو کا چې کوم سره چې مرشي او په قبر کې کیږي ما ته ګورې خدا ما ته ګورې زما زړه چاو دې په ستړیوالي او تاسو کلا خوا ګوري کړ دی خوا ګور نه خطر نشته خیر ايش ماشته امون سره بالا مانه کې وسړې ولېش ماشته هیڅ خطر نشته د قبر سوال جواب په کومه ژبه کې عربي نه ده هغه ژبه بس ده کې خدمت خورا کوم معلومات چې بنشتر منل نه نو خدمت درته سو ته منم ابله خبره ده چې زور مې نشته زور راغه پیغمبري سنت څه دي زور نو لاس کې حدیبیه کې صلح وکاو د مکه نه واپس لاړو چې زور لاس کې راغه او په مکه راغه او مکه فتح شو بیا وی جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بیا د آیات وی او د کعبه په ګوټونو باندې ګرځیدل نو زه به د آیات ویم او په پاکستان کې به ګرځم او دا غټ سنبور به مې رانیولي او په هر چوک به یو غټ سنداز وړاندې سرلاندې او خپې پاس چې دا ستا د پلار ملکو हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया जी हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया जी और गर्पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माँ खुदे द खार तीलो डिवो माता न मिलावीगी और द पीर से कोर के दी चिरागान बलीगी ना पदे मल्क जमाम है मुसावात मोहम्मदी अल्लाह की चपदे मल्क राश مساوات محمدی چاته وای مساوات محمدی دی ته وای چې په غزوه خندق کې صحابه او تدری ورځ روټای نه و ملاو خېټه پورې کاڼي تړي د لوګي یا رسول الله د لوګي مړ پیغمبر لمنو چتا کړه خېټه ورته وکتا چې وکته نو پیغمبر دوه کاڼي خېټه پورې تړي چې صحابه تاسو څه خیال دی چې تاسو پیغمبر ورته خړلې دا تاسو وګي زه تاسو نه زیات وګي الله دې دا نظام په دې ملک راولي امين مساوات محمدي دې خدای راولي نو زما عزیزانو قران وایي چې د جنت د حوري زیړې تورې مندر قران ویندا كأنهن الياقوت والمرجان د جنت حوربا پرنګ او په صفای کې د یاقوت او د مرجان او په شانی تاسو خیال راکړئ دومره خسته وي یو جنتی تو څومره حوري نو د ادنا جنتی حوري باویاوي او د اعلی جنتی ورپسې زداس سوال کوي چې دا خپل خزه بچته خزمستا
وادم کړی ودونه خو بم کړي ودونه اوس خوري چې جنتی ته ملاو شي د خپل خزي بس پوزیشن علماء لیکي چې په جنت کې د جنتی خزبه دا د ټولو حورو سردار دی دا به د ټولو حورو سردار دی بل سوالو کوي خدای خوار نه کړي دماغ کولاو کوي سړیتوب زده کوي په غضب اخته یې ټوله ورځ او شپه د کارغانو غوندې هاکو 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 سوال کوي چې که یو ښځې دوه درې مړونه کړي دا به په جنت کې چا سره دا به چا سره ښځې چې دوه درې مړونه کړي دا به په جنت کې هغه میړه سره چې د چا په نکاح کې مړی کاړومبنې میړه ورپسې خپای اړومبني میړه نه به په جنت کې خدای پاک دا هېره کړي تاسو خیال نو عزیزانو عرض مې داو خبره مې درته یو مزیداره کوله چې چراټ کې پادرینو دا مې کوله که پادری به چې سپیچ وکړو نو بیا به خپلې کمرې ته راغی چای مې به څښلي نو ما به هم ورسره په ما به هم چای وڅښل پادری په ما سوال کوي چې شیخ سادی صاحب څنګه سړی مال ډېر لوی سړی ډېر لوی سړی وی لوی عالم و مال ډېر لوی عالم وی چې کاغه یو غلطه خبره کړي بیا مال خیال خو مې ناراضي ویلو ګوره د پیغمبر حدیث ته هغه پادری ماته وي د پیغمبر حدیث ته پادریانو تم حدیثونه یاد پادریانو سواد صاحب ډېر لوی ولی تیر شوی د سیدو شریف سواد صاحب چې دا ډېر لوی ولی په لاره روان مریدان ورسره وو تاسو هم دغه یې که نه بزرگان یې یو پیران او بزرگان او دغه مریدان ورسره دي یو هندو لګیا دی نیمه شپه ده رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام دا د هندوانو وظیفه ده سواد صاحب ورته ودرېدو هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام نو سواد صاحب یو شعر وویل چې خال مې د کونډې په مخ ولید مریدانو ته خال مې د کونډې په مخ ولید پیغلې د خواري شي چې ډېر نږدې خالونه کونډه ښځه کونډه پېژنئ څه ته وایي چې مېړه یې مړي کونډې ښځې په تندي مې خال ولیده نو جلکای د خدای خواري کې چې ډېر خالونه نه دي جلکای خو ډېر حق لري د دې معنا دا وه چې هندو مې د بت په عبادت په نیمه شپه کې ولیده نو مسلمان د خدای خوار کی چې د داسې حقیقي خدای عبادت د شپې نه صاحب د سواد دا ډېر لوی سړی نو پادری ته هم حدیث د پیغمبر یاد دی ما ته وایي چې پیغمبر فرمایلی دي چې کونډې ښځې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح کوي فور تاخیر دې پکې نه کوي او شیخ سادی څه وایي هغه وایي برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد په سمه لار ځکه لرې وي او کونډه ښځه مه کوه که د حورې غوندې ښایسته وي نو شیخ سادي وایي کونډه ښځه مه کوه که د حورې غوندې ښایسته وي هم
او پیغمبر وی چې کونډه ته میړه ملو شي فورن دی ورسره نکاح تړي نو د شیخ سادی دا قول د پیغمبر د حدیث نه خلاف نه ده دا پادری په ما سوال کوي پادری کوي استاسو دواوا ما ډیره خواري کړې ما اوږې تیرې کړې دي ما نهارې تیرې کړې دي ما سبقونه په سړې روټۍ ویلې دي ما سبقونه په ټکېدلي مرچکي سره روټۍ خوړلو باندې ویلې دي ما 18 کاله مدرسي او درس کړی دی ما ډېره خواري کړې ستاسو دوا وه مال پادري صاحب د هرې ژبې په ګرامر کې واحد شی دا دی چې شعر خرابېږي نو هلته به د ګرامر لحاظ نه ساتي دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوام کن اگر چې هور باشد د دیرې نه مخکې الف دی را بیوام کن خو الف یې ځکه لرې کړی دی چې د شعر دا شجع ورانیږي نو حقیقت کې شعر داسې دی ویل بیا څه مطلب شو مال بیا دا مطلب شو چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوام کن اگر چې هور باشد ښځه مه کونډوه که د حورې غوندې ښایسته یم چې ښایسته ښځه وګورې میړه والا مړ کې چې دا زه په نکاح والم نو شیخ سادي وایي دا کار مه کوه مال د دې شعر دا مطلب دی او د حدیث خپل مطلب لاس یې راکو ما ته وایي آفرین ستا په مور او پلار دا سوالونه ما په ډېرو مولیانو کړي دي خو یو هم جواب نه وره ما ته وګورئ بیا په ما یو سوال کوي چې تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسي مالاو دا خو ټیک ویل ستاسو پیغمبر وفات دی او ځمکې لاندې دی ټیک ده مال دا هم ټیک ویل زمونږ پیغمبر خدای ځان له بللی دی اسمانونو ته او ستاسو پیغمبر د ځمکې لاندې دی نو رتبه زمونږ د پیغمبر اوچته ده او که ستاسو د پیغمبر اوچته دا د پادري سوال دی ساینس دغه کې پنجاب کې چې دی خلکو د ساینو سایانو دا د پادري سوال چې رتبه د عیسی اوچته ده او که رتبه ستا د پیغمبر اوچته مال پادري صاحب هم دا سوال یو پادری په شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه کړ نو شاه ولی الله ورته څه وایي وای کسے بگفت کہ عیسی ز مصطفی اعلیست کسے بگفت کہ عیسی ز مصطفی اعلیست حباب بر سر آبست گوہر تے دریا شاہ ولی اللہ او پادری سے بڑبوکائی پی جانی باران ډنډ کې چې باران ساس کی را پریوزی وغا جاوید استه وای بلبلای بڑبڑاکای نه کوټای جو وکړ څه وای بڑبونیا تاسو د عجبم څه کتابي غونډه ده دغه کار د خانکې چاګینه چولپاګینه امبرسری منجایا غاسپاګینه دیوال دی سوري بیگینه بڑبڑایا ساس کې را پریوزی هغه بڑبڑاکای جوړش نو بڑبڑاکای د وبو د پاسه او ملغلره د دریاب په بیخ کې وي نو رتبه د ملغلري اوچته ده او که د بڑبڑاکای اوچته ده شاه ولی الله ورته وایي چې دا اوچتواله دلیل د رتبه نه ده همیشه د پاره پاس چوي
سپک شي وزنی شي چې وي د ځمکې لاندې زمونږ پیغمبر وزنی دی ځکه د ځمکې لاندې دی. خو وګوره بل سوال دا درته ځکه وایم چې جلسو ملسو ته راځئ چټ لیکئ سوال دماغ کې جوړوئ او چټ ورک دا سوال جواب اوس زه ستړی یم ډېر ایمان څه ته وایي تصدیق ما جاء به النبي ټول وایي تصدیق ما جاء به النبي پیغمبر چې کوم شي د الله نه راوړی دی پاغي یقین کول دې ته څه وایي ایمان وایي. اوس ایمان زیاتیږي او که کمیږي دې کې د احنافو د شوافیو اختلاف دی ادر تاسو نه چیړم. اسلام څه ته وایي اسلام په عربي کې گردن نهاده ته وایي غاړه ایخول دې ته اسلام وایي. ګوره قرآن کې راځي ابراهیم علیه السلام ته خدای پاک وایي زوی حلال کا زوی روان کو لاس په ورته وتړل مینا ته بوتلو دواړه ودرېدل فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما وتله للجبين اسلما د تسنیه صيغه ده ار کله چې پلار او زوی دواړه د الله حکم ته گردن نهاد شو څه شو فلما اسلما وتله للجبين نو اسلام معنا د الله حکم ته غاړه خپل دیت اسلام وایي. دین ستوي ایمان معنا تصدیق ما جاء به النبي اسلام معنا گردن خول د الله حکم تا دین ستوي مذهب ستوي دا تپوس پردم درتا چې چرته واوري بیا علماو نه تپوس کوي او د قبر سوال جواب په کومه جبه کې کیږي دا بم علماو نه تپوس کوي. خدا بازي مليان به ما پسې کنزل کوي چې دا څه په غم واړو. ما چرته یو تقریر کې ویلو چې ابراهيم عليه السلام چا ګډ حلال کو هغه چاو خړی هغه غم چې ا کیسټ لندن ته تللی دی عربو ملکوخه چاو خوړی لا کوړی مفتی فرید صاحب خدای دې خلری غلوی سړی دی چا دې خلکو ډیر تنگ کړی دی ورته لا غوخه بيدګر مولا او خوړی د پیښونا بس په غم زاړولې غوخه چاو خوړ او دا تحقیق کوي چې د قبر سوال جواب په کومه جبه کې استاد ابو مولا چې عربي کې کیږي کنه من ربک عربی کې نه دا راغلی ټکی دی وګور من ربک ټکی چې دې دا معنا نه چې هو به هو دا الفاظ په خبر کې ویل کیږي. من ربک ما دینک دا پیغمبر چونکه عربی النسل او عربی اللسان نو خلق ته وی چې د الله د توحید او زما د رسالت تپوس بکیږي. اوس په کومه جواب کې لکه اوس ابراهيم عليه السلام قصه خدای په عربي کې پیغمبر ته بیان کړی دا کني دا کړی نو په خبره پوهیږي نو دا پیغمبر حکایتن ویل دي د دې دا معنا نه ده چې په قبر کې سوال جواب په کومه جواب کې کیږي. بیا بل تاسو کوي
چې په عالم اروا کې د دنیا د پیدایش نه 4,000 کاله مخکې روحونه پیدا وو. 4,000 کاله مخکې. نو د روحونو جبه په عالم اروا کې څه وه؟ کومه جبه وه؟ دا خبرې زده کوي، په ارام کښېنئ. ټول یو مسلمانان یو، د یو خدای بندگان یو، د یو پیغمبر امتیان یو، د یو امام ابو حنیفه هم مسلک یو. که زه تقریر کوم دا دیوبندی د اولیاء نه مني، دا فلانې بریلی دی، زیارتونو ته سجدې کوي، دا ټول د اعتدال صورت تراشي. بریلی او دیوبندی خبرې پکې نشته. یو قرآن، یو حدیث، یو مذهب راشي، ټول پړاو به کو او به ګورو چې هغې څه ویلي دي، ته به هم پرې روان شې، زه به هم پرې روان شم. اولیاء د خدای دوستان دي. اولیاء چې څوک نه مني، اولیاء او نزدېکت نه بغیر د سړي ژوند جوړېږي. خو اولیاء پکار دي، دکانداران نه. اولیاء کم غوندې اولیاء، کم اولیاء د غرغشتو مولانا غوندې اولیاء، د ډوډۍ مولانا غوندې اولیاء، د مولانا اشرف علي تھانوي غوندې اولیاء، د غلجو د میا صاحب غوندې اولیاء. چاته چې په ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکی ورکړ، په ژوند دا د اورېدو خبرې درته نه کوم، د اورېدو نه، په ژوند. صوفي جمیل د روضه اقدس خادم دی. روضه مبارکه ته ولاړ دی او سترګې پټې شوې. حضور علیه السلام راشي، پټکی ولا ورکو چې دا والا او د بوټو صاحب په وخت کې قافلې به د حج د کابل په لاره باندې تلې. په دې قافله کې میا محمد جان را روان دی، دا پټکی هغه ته ورکړ. صوفي جمیل 80 میل مزل وکړو، قافله ودروله، پټکی میا احمد جان لور کو چې دا بیګا ستا امانت پیغمبر راکړ. پټکی هغه پټ. الله دې مفتی محمود صاحب غریق رحمت کی، هغه ما ته ویلي چې میا محمد جان متعلق په مدینه منوره کې ما ته صوفي جمیل دا خبره کړې. 82 کې زه عمرې ته لاړم مدینې ته او د صوفي جمیل کور ته ورغلم. پوښتنه مې ته وکړه چې دا کیسه څه وه؟ هغه ویل وروره نور نه یم خبر. روضې مبارکې ته ولاړم، صلات و سلام مې وې او سترګې مې پټې شوې او حضور علیه السلام راغی او زما لاس کې پټکی کېښود. راته وی چې میا محمد جان را روان دی، دا پټکی هغه له ورکړ. ما تصدیق په مدینه کې د صوفي جمیل نه وکړ چې رالم میا صاحب پورې ون ختم چې دا پټکی ما ته وښایه. نه 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 ویل ما سره نشته، مال پرېږدم دې نه، پرېږدم دې نه. خیبره دا ستاسو خالد منصور صاحب چې زمونږ سیکټري لوکل باډي دی، دا مې ځان سره بوتلی و، دا باس مې د ده په مخ کې میا صاحب سره چېړ. د هغه وخت کې زمونږ د پېښور ډیپټي کمشنر، دا مې بوتل. ویل ما مه تنګوه نشته، مال پرېږدم دی نه، ما ته به دا پټکی ښیې. نو ما ته وایي چې که خلکو ته پته ولګي چې په دې کور کې د پیغمبر پټکی، نو خلک به دیوالونه صفوي، سجدې به ورته لګوي، زما کور به د بدعت اډه جوړه کړي. خدای ته وګوره پرې مې دپاره لا اله الا الله محمد رسول الله په اودس کې د شپې په خوب کې راغی میا صاحب او پټکی ورسره دی. ما ته وښودی دا پټکی دی، ویې ګوره خو تنګوم یې ما، دا پټکی دی چې د شپې مې دا خوب ولیدو، سهار ورپسې لاړم، مایجي ما خو په خوب کې نه ویلي چې ما ته یې وښایه، ما ته یې په ویښه و. د وفات نه وروسته کفن کې مې چې مخ وکته، هغه پټکی چې کومې د شپې ما ته خوب کې ښودلی و، د مرۍ نه تاو.
مونږ خو د دې اعتقاد خلک زمونږ اولیاء او بزرګان او علماو ته پیغمبر په ژوند پټکی ورکړي دي. عزیزانو اخلاق پیدا کوي، سړیتوب پیدا کوي، شرافت پیدا کوي، پیغمبري اخلاق ځان کې پیدا کوي، لار شان شوکت. دا تبلیغی جماعت والا ولی خلق دی؟ ولی دا ځکه خلق دی چې په تبلیغی جماعت کې ورننوځي د سړي خبرې، حلیه، رفتار، شان شوکت، دا د یو مسلمان شي. داسې ده که نه ده؟ زما تبلیغی جماعت سره چې لوی محبت دی په دې ټکي دی چې په دې ډله کې د سړي شان شوکت د یو مسلمان شي. دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه ډله ده. مولانا الیاس هغه سړی و چې دی چا لیدلی و نو هغه ما لیدلی و. 163 سال عمر کې مولانا عبدالمعبود سے په اسلام آباد کې په سن 84 کې وفات شو. 163 سال گلگت والا. ورلم تپوس مې ته وکړو، ما ته وی چې مالجی دا زما مرګري وی چې مونږ ته بیعت وکړه. ما ته ویل ته بیعت کا، ما زه خو پیر نه، ما ته ته پیرانی پیره ته، ما زه پیر زه ځان له لوړې نه په دغه ما زه پیری کولی شم. وی چې نه، پوښتنه مې چې د مولانا الیاس صاحب وکړه چې دا څنګه سړی ویلې تپوس یې بچیه مه کوه. یو طالب په مسواک په دې پوزه والی او په مسواک داس. نو د شپې دا طالب کوټې ته ورغی او ورته جړل او معافي تې وویل. په دې تسلي ونه شوه. نو سهار مال راغی او زه ځان سره کړم او دا طالب کوټې ته په جرګه ورالو چې مولانا الیاس صاحب وایي چې ما معاف کا، که په قیامت کې په دې مسواک د والو بدل کې زه خدای راونیمم نو ما به څوک خلاصوي. دا د مولانا الیاس د تقوا عالم دا داتې شوې وه. نن په ټولې دنیا کې وګوره د اسلام نوم روس ته، چین ته. تاسو څه وکړه؟ د کبانو وروڼه یې ملته ګرځي چې کوم ځای ګرځي. تاسو خپل مونږ ټول کافر کړه. مونږ پاکستانیانو ټول خپلو کې یو بل کافر کړه، بل څوک هم مسلمانان کړي نه دي. ته ما کافر کوه، زه تا کافر کوه، ته ما بد ځناور کوه، زه تا بد ځناور. ته خو وګورئ د چین یو وفد راغلی و، د چین پروسه کال یو مولا پکې و، عربي ویله. نو هغه مولا ما ته وایي چې فاذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات شر مشکات. ما سره بازار ته لاړ شه د مشکات شریف شر عالم. نو ما ورته ویلي چې ما تفعلوا بالمرقات، ما تفعل. ما ته وایي انا ادرس المشکات في البيكينج، اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ. تو پیکینگ کی زه د مشکات شریف درس ورکوم او چې د درس نه اوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم. 10,000 چینیان می مسلمانان کړي، 10,000. داسې عربي ویل. تاسو له عربي درځو؟ محمد خان چې جمعه کې مولا تقریر کولو، یا عرب راغی ورته وایي یا شیخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله، أنا أذهب إلى مكة وليس معي شيء فاتركني ساعة واحدة. نامولا ورته وایي چې چپ کرو، چپ کرو. نو عرب ورته وایي چې یا شیخ أنا لا أدري أي شيء، چپ کرو، ما أدري أي شيء، چپ کرو. قلت لك فاتركني أنا أسأل من الناس، أذهب إلى مكة ليس معي الزاد والراحلة وقلت چپ کرو.
नगारा पर पूरे खंजन से वेलार पर मेंबर तकरीर के और दारजी तुम ठिकाने दर्दी क्या बताया कि उसको नो चुप करो नो तासो के ढेर ढेर खसकी चरगान से टोपू ना हुई का ना तो पोशी नासी हो सड़े वाला रावली हो दूसरा सलोर खबर को अरबी क्यों नो पाराम के नहीं मामा द खसकी चरगानों को दे टोपू ना मवा है बांगू ना मवा है न दीन दर्जी न मजहब दर्जी न इस्लाम दर्जी न पे पोए गई खुदशनो चाहे खलक यही द तोरो चाहे खलक यही चाची दरबान पिछनी चैश बिश पे उसके लिए आगपसी चगे वाही चिचा पे तोरे इसके लिए आगपसी चगे वाही चिचा दरबान रोटा खोला वाह वाह आगपसी खोला अब ये ड्रामे का गई वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लारा जारू कई पदी लार मोजाहे ज़वान राजी फजल